قدرمنو اوریدونکو، ستاسو پام راوړو د نعمانیه مدرسې او د دارالافتا د مسؤل الحاج مفتی جان محمد صاحب د قرآن کریم تفسیر او ترجمې درس ته. سورة بقرة او 169 آیات. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. پرون دا خبره ما درته وکړله چې په دغه درسو کې ځینې داسې مهمې خبرې شته چې موږ او تاسو یې اصلاح کړو او د عملي کېدلو یا په اصطلاح باندې په ځان کې د راوستلو کوشش یې وکړو. نو د نن په درس کې مسائل مهم دي او که څو دقیقې تر خپلې اندازې درس اوږد نو تاسو خسته کېږئ مه، خو زه کوشش کوم چې مختصر مسایل ووایم په داسې الفاظو چې د ملګرو او د کسانو و ذهن ته ورشوه سي. خو مهم بیا په دې معنا دی چې همیشه بیا داسې مسایل بیانېږي نه، که بیان هم سي خو دا کله کله وي، خصوصا دا کسان چې حج ته ځي او بیا په هغه وخت کې د خپلو علماو یا دغو کسان څخه چې هغه معلم کسان دي د هغو څخه پوښتنه کوي، د هغه سربیره بیا هم حج خراب شوی وي. نو یو څه کوشش وکړو د دې مسایلو په زده کولو کې، لکه څنګه چې زموږ دنده او وظیفه دا ده چې لمونځ زده کوو، حج هم باید زده کوو. په ټول ژوند کې مو یو وار پیسې پیدا کړې وي، هغه هم حج ادا کوو پر داسې طریقه چې هلته بیا من معنی وي، د چا څه پوښتنه نه کوو، حج مو صحیح سوی نه وي، شیطانان پر خپل طبیعت ولو، امینا کې څنګه پاتېږو او څنګه حرکات و سکنات کوو. موږ په خپلو سترګو حاجان صاحبان ولیدل چې دې موضوع ته بیا زه راځم چې څومره غفلت کوي، احرام یې تړلی وي غیبت کوي، احرام یې تړلی وي غیبت کوي. هغه مقدس حالت چې د احرام دی، هغه مقدس ځای چې مینا و عرفات و حرم دی، په هغه ځای کې انسانان په داسې یو حالت کې چې احرام یې تړلی وي په غیبت باندې اخته وي، جنجالونه کوي، په خپلو غوږو مو د انسانانو څخه شکنځل درانه اورېدلي دي. نو اوس تاسو فکر وکړئ چې دا انسان بیا راځي او بیا دا دعاوې کوي چې الهي زما حج مبرور وګرځئ، دا خو امکان نه لري چې دا حج دې مبرور سي. ولې حج مبرور او نیک حج قبول سوی حج هغه حج ته ویل کېږي چې کله انسانان نه فسق پکښې وکړي، نه فسوق پکښې وکړي، نه بد کار پکښې وکړي، نه بدې خبرې پکښې وکړي، نه جنگ او جنجال پکښې وکړي. خو خیر وروسته به دې خبرو ته انشاءالله راسو. دومره قدر خبره اول سر کوو چې الله رب العزت په ټول ژوند کې یو وار حج فرض کړی دی پر هغه انسان باندې چې طاقت او استطاعت ولري، په ټوله کال کې نه بلکې په هغو میاشتو کې چې هغه اشهر الحج ورته ویل کېږي، د حج میاشتې وي، چې یوه میاشت د کشني اختر میاشت ده شوال المکرم، دوهمه میاشت د میانۍ میاشت ده ذوالقعده، او دریمه میاشت د ذوالحجې ده د لوی اختر میاشت، څلورمه میاشت د محرم الحرام ده چې هغه ته د حسن و حسین میاشت ویل کېږي. خو دا د حج شپې او ورځې دي، میاشتې دي، پر هغه چا باندې حج فرض کېږي چې په دغو میاشتو کې دومره قدر پیسې ولري، په دومره اندازه پیسې ولري چې انسان د رفت و آمد ټوله خرچه برداشتولی سي، خپلو عیالو ته هم پرېښی وي، نو دی ولاړ سي او حج ادا کړي بیرته راسي. په ټول عمر کې یو وار حج کول دا فرض دی، او په ټول عمر کې یو وار عمره کول دا سنت ده. انسان باید د دغه کار څخه راونه ګرځي، حتما عمره وکړي. خو د دې څخه ما سیوا که انسان د فرضي حج ما سیوا نور حجونه کوي نفلي هم باک او پروا نشته، او که چیرې انسان د یوې عمرې څخه ما سیوا نورې عمرې ادا کوي نفلي باک او پروا نشته. خو یوه خبره زما ورونو تاسو دا واورئ،
کم انسانان چې ډېر ډېر حجو ته ځي، کم انسانان چې ډېر ډېر عمرې ته ځي او فرضي حج او سنت عمره ادا کړې وي، په کار دا ده چې د خپل ملک هغه بیچارهګان په نظر کې ولري. کم انسانان چې په شپو شپو باندې د وږي څخه بیده پاتې سوي وي، یعنی د وږي او تند څخه دغسې حالتونه باندې راغلي وي چې وږه او تنده ده خو خوب ورته راغلی دی او بیده سوي وي. دغه انسانان چې په لکونو پیسې پر خپل عمره او یا پر خپل حج باندې لګوي، نو د دې پر ځای ښه خبره دا ده چې پر دغو انسانانو باندې هم 1 کال او 2 کاله د دغو انسانانو اخراجات هم ورکړه کړي، د دوی بېوزلي هم لرې کړي. که څه هم د امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی څخه دا پوښتنه وسوله چې نفلي حج څه دی او که نفلي خیرات څه دی. امام ابو حنیفه ورته فرمایي چې نه، نفلي خیرات څه دی، خو وروسته چې کله حج ته ځي نو د حج تکالیف او مشکلات ویني، بیا ورته وایي چې یا تر نفلي خیرات نفلي حج څه دی، ځکه چې په هغې کې مشقتونه او تکلیفونه شته. خو خیر په هر صورت کې چې د انسان فرضیه ادا سوله نو ښه خبره دا ده چې د بیچارهګانو د بېوزلو د هغو ځایو چې هلته هیڅ نه وي د هغو خیال وساتي. ښه خبره دا ده، لایق او مناسبه خبره دا ده. ولې په داسې ځایو کې چې هغه اجتماعي او ټولنیز ځایونه وي، هلته ټولنیزې فایدې وي. په حج کې خو دغه انسان انفرادي ګټه ده، په نورو ځایو کې که د مصرف کې پر بل چا کې مصرف کې، په هغې کې به اجتماعي او ټولنیزې ګټې وي. نو تر انفرادي ګټو اجتماعي ګټې په هره معنا باندې ښه او بهتر کار دی. یو حدیث شریف کې راځي، حضرت ابو هریره رضی الله عنه فرمایي، وای نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل یو عمره تر بلې عمرې پورې چې کله انسان یو عمره وکړي تر بلې عمرې پورې مابینځ کې دا ټوله ګناهونه ایسته کوي، د یوه عمره د ټولو ګناهو لپاره کفاره ده. او د حج مبرور هغه حج چې ګناه نه وي پکښې سوی، د هغه جزا او بدله چې د جنت دی. بل حدیث شریف کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي که چا د الله رب العزت لپاره حج وکړي او داسې خبرې یې ونه کړلې چې د ښځې او خاوند تر مابینځ کېږي او ګناه کارونه یې ونه کړله، حج یې وکړي وروسته رالی، نو دی به د ګناه څخه داسې پاک وي لکه په کومه ورځ چې مور خپل کوچنی وزېږوي. بخاري شریف حدیث دی. په یو بل حدیث شریف کې راځي که یو سړی د روژې په میاشت کې عمره وکړي په ثواب کې د حج سره برابره ده. بل حدیث شریف کې راځي، حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې حج او عمره پرله پسې سره کوي، د یوه وروسته بله کوي، د یوې عمرې وروسته بل حج کوي، ځکه چې حج او عمره تنګدستي، فقر، غریبي او ګناهونه دا رقم لرې کوي لکه اور چې د سرو زرو او د سپینو زرو او د اوسپنې څخه زنګ لرې کوي. حج او عمره د انسانانو فقرونه لرې کوي. اوس هغو انسانانو ته یقیني مشهاریان چې حج باندې فرض دی خو د لور د واده په خاطر پاته دی، حج باندې فرض دی د زوی د کوزې په خاطر پاته دی، حج باندې فرض دی کور نه لري وای کور به رانې سم جوړ به یې کمه. دغه انسانان دې یو څه فکر وکړي او دا کتابو کې دا خبره ما لیدلې ده دا مسله، وای پر کوم سړی چې حج فرض نه وي ودې کې الله رب العزت په فقر او مسکیني ځین لري کړي. او دا خو زما خپله ژوندۍ تجربه هم ده، راځئ چې درته ناست یم. د حج په اداینه سره الله رب العزت زموږ اقتصادي ډېر مشکلات تر حل کړي دي. او بل شی دا د یو کتاب کې مې دا مسله هم لیدل ده، وایي که پر چا باندې د لوی اختری واجب نه وي بیا دې هم وکړي، الله به را روان کال د اختري کولو طاقت ور نصیب کړي. خو دا انسانان چې بیا هم وس لري فرض دی باندې حج نه کوي، ګناه زیاته ده. ځکه مې یو حدیث شریف کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي که چاته مجبوري نه ورپېښه، مجبوري بند نه کوي، ظالم بادشاه راونه ګرځوي او داسې یو مرض ورپېښ نه سو چې د حج څخه یې راوګرځوي، حج باندې فرض و خو مړ سو او حج یې ونه کوي، نو د الله نبي فرمایي چې دا انسان اختیار لري چې یهودیت په حالت کې مړ سي یا د نصرانیت په حالت کې مړ سي. دومره عذاب دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه انسان چې حج باندې فرض دی بیا نه کوي، بادشاه نه دی راګرځولی، مرض نه دی ورته پیښ، بل مشکل او بل مجبوري نه دی ورته پیښه، بیا هم حج ونه کوي مړ سو، دا انسان د یهودیت په حالت کې مړ کیږي او که د نصرانیت په حالت کې مړ کیږي، دا د حج د نه کولو وعید او عذاب و سزا ده. نو کوشش به زما ورونو دا کوو چې حج وکړو او عمره ادا کړو. خو په حج کې به انسان د دې ډېر خیال ساتي چې کله احرام وتړي
بیا به انسان دا کوي چې لبیک اللهم لبیک تلبیه وویله، پر انسان باندې ټول هغه کارونه بیا حرامیږي چې هغه د داسې کارونه و چې په د احرام څخه تر مخ هم حرام و، خو د احرام په حالت کې بیا بیخي بندش او منع پر راځي. مثلا انسان خوشبویي نسی استعمالولی، د بدن نه وریښتان نسی لرې کولی، او خپل نوکان نسی لرې کولی، او داسې کار چې هغه د خپلې کوروالا سره کورداري ده دا بیا نسی ترسره کولی، داسې کالي نسی اغوستلی چې هغه ټوله بدن پټ کړي او یا ګنډل سوي وي، او سر نسی پټولی. نارینه او ښځینه باید سر په کم حالت کې پټ کړي. دا خبرې دي چې پر خپل ځای او پر خپله موقع به راځي، خو دلته الله رب العزت دا خبره کوي واتم الحج. تاسو زه ترجمه واتم الحج، او تاسو پوره کوئ حج والعمرة او عمره لله د الله رب العزت لپاره. فإن احصرتم، نو که چیرې تاسو بند کړل سولاست د عمرې او د حج کولو څخه، فمستیسره، نو کوم حیوان چې اسانه وو، فمستیسره کوم اختری چې اسانه وو، فمستیسره کومه قربانی چې اسانه وه، فمستیسره نو کم شی چې اسانه وي من الهدي د حیوان څخه، تاسو هغه خپل ځای ته ولېږئ. د دې ساده او اسانه مسائل زما څخه په پښتو واورئ. څنګه انسان منع سي د حج څخه؟ مثلا یو سړی د کندهار څخه احرام وتړي د عمرې یا د حج لپاره. د حج لپاره احرام وتړي، په میدان کې د طیارې د ختلو اجازه نه حکومت ورکوله او نه کفار ورکوله، بند سو، نور تاته اجازه نشته چې حج ته ولاړ سي. بندیش رالی، محصر سو، محصر سو، بند سو، د حج کولو اجازه نه وه، ولاړی تر هغه ځایه تر جدې پورې ورسېدی، هلته انسانان د احرام په حالت کې دی، بیرته یې پسې راواستل نسته. پاسپورت یې غلط دی، نسي تللی، په احرام کې هم دی. نو علماء کرام فرمایي د دې آیات څخه دا مسله ثابتېږي که انسان د عذر په خاطر، د حکومت په خاطر، د بل مشکل پر اساس باندې، هغه مشکلات خو نو په مرور د زمان پیښیږي، مختلف مشکلات دي، د حج یا د عمرې د کېدلو څخه راوګرځېدی، احرام یې تړلی دی، نو دغه انسان احرام کله خلاصولی سي؟ هغه وخت چې کله دی د یوه کاله پسه یا بوزه ولیږي هغه ځای ته چې هلته ذبحه کېږي، حلالېدل کېږي، چې د حرم حدود دي یا خپله حرم ته، چې کله هلته ورسېدله اطمینان یې حاصل سو، یا داسې چاته وویل چې زما د طرفه څخه د پسه یا د بوزه یا د سیرلی حلال که دی وکلن، نو بیا دغه انسان ته اختیار شته چې احرام خلاص کړي. ځکه نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې کله د هجرت پر 6 کال د مدینې منورې څخه ولاړی مکې مکرمې ته د عمرې د کولو لپاره احرام تړلی و، مشرکینو بند کې راوی ګرځوي چې 6 کال د عمرې کولو ته اختیار نه لري، بیرته ولاړ شه. نو بیا یې حیوانات حلال کړله، قرباني یې وکړله، بیا احرام خلاص کړي. نو هر وخت دا مسله زده کړئ، که په ایرپورټ کې، هوایي میدان کې، او که چیرې په کور کې احرام یې تړلی دی، یو ظالم پیدا سو، فاسق انسان پیدا سو، بدکار انسان پیدا سو، یا ښه سړی دی ولاکه قدم راڅخه واخلې، دا یې درته وویله، نور دې هېڅ نه سوی کولی. یو خو داسې چې یو سړی مازې ستا مخ ته ودرېږي یا نه دې پرېږدم بله پلا تللی سي، یا واقعتا په حقیقت کې تا قدم نه سوی اخیستلی د هغه د مشکل په خاطر باندې، د حج او د عمرې د کولو څخه رابند سولې، ګرفتاره سولې، بیا ته احرام دې تړلی و، نو په دې وخت کې تر هغه وخته احرام ته نسې خلاصولی تر څو چې ته خپله داسې یو حیوان حرم ته ونه لیږې چې هغه حلال سوی نه وي، یا داسې چاته دې حیوان په لاس ورکړی نه وي، یا دې ورته ویلي نه وي چې په حرم کې حلال نه کړي، تر هغه وخته ته د احرام خلاصېدلی نه سي. نو الله رب العزت دا فرمایي فإن احصرتم، نو که چیرې تاسو منع کړل سولاست، فمستیسره، نو چې اسانه وي من الهدي د حیواناتو څخه د هغه قرباني وکړي حلالې. ولا تحلقوا، او سرونه مخروي، رؤوسکم، ستاسو سرونه مخروي، حتی یبلغ، تر څو چې رسېدلی نه وي الهدیو د قربانۍ یا د خیراتولو د حلالېدلو حیوان محله، خپل ځای ته. خپل ځای نو چیرې دی؟ کم ځای دی؟ خپل کلی ولسوالي شي، و یا محله د حرم حدود مراد دی، حرم ځینې مراد دی، تر څو چې د قرباني او دغه حیوان هغه ځای ته رسېدلی نه وي او ستا اطمینان سوی نه وي، تر هغه وخته به د سر نه خورئ. اوس نو سر په کومه اندازه کله چې د انسان اطمینان سو چې دا قرباني رسېدلې ده، د حیوان رسېدلی دی او دا مشکل نور ماته نه پیښیږي، نو غالب ګمان یې دا و، یقین یې دا و چې اوس به نو د حیوان حلال سوی وي، بیا د احرام ځان خلاصولی سي. ولې؟ د حیوان د حلالېدلو تر مخه انسان احرام نسي خلاصولی. حاجانو صاحبان ته دا مسله معلومه ده او هلته دا شان باندې راغلی دي. خو په دې وشي کې زما ورونو احتیاط وکړو، سر باید څنګه وخرول سي. ځینې کسان
سر خروي سر خرول افضل دي. ځینې کسان په عمره کې به کشنی کوي خو په دومره اندازه باندې لکه د ښځې د کوڅوي څخه چې د ګوتې یو بند قدر وریښتان پرې کې. د ځوانانو وریښتان نه زړه کېږي. پرونه چې عمره وکړله وایي علماو موږ ته ویل دي ملایانو خپلو ملایانو څخه مو اورېدل دي چې وریښتان که کشني کوي او که یې وخریاست. دا طریقه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم وه چې په حج کې باید انسان وریښتان وخروي او ایسته یې کړي. خو که چا وریښتان په عمره کې بیا کموله په دومره اندازه باندې چې انسان په پوه سي چې دا انسان وریښتان کم کړي دي. خو ښځه باید دومره قدر کشني کړي په حج او عمره کې چې هغه د ګوتې د یوه بند قدر په اندازه وي، د یوه بند قدر په اندازه. دلته نو ښځو ته باره یو د چا پر شان باندې یو موقع ور پیدا سي په حج کې، بیا خصوصا د ځوانانې ښځې نه دي دا چې کله حج ته ولاړې سي بیا هلته وایي موږ ته ملایانو ویل دي چې وریښتان کشني کوئ، بس تا په یوه عمره کې دونه وریښتان کشني کړي. اخر چې د 40 ښځې تېرېږي وریښتان یې داسې وي لکه د نارینه ده. خوشحال هم دا په دغه وي چې کور ته به داسې یو حالت کې راسي په فیشن کې چې باید وریښتان یې ډېر کشني سوي وي. په دې کې ډېر پام کوئ. او هغه ناپوه انسانان چې هلته د خپلو ښځو پر وریښتانو باندې به غټې غټې غچې راخیستې وي بس لاندې به یې کړلې، دا هم چندانې کار نه دی، چندانې نه بیخي صحیح کار نه دی. د ګوتې د بند قدر په اندازه باندې هر پلا چې عمره راوړي باید پرې سي، حج یې وکړي باید پرې سي. په دې کې ډېر خیال وساتو. فمن کان منکم مریضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك. اوس خو د دې ډېر حالات مسائل دي هغه ما ان شاء الله تعالی خلاصه درته بیان کړله. دغه آیاتونه څه وخت نازل شوله؟ فمن کان منکم مریضا، دا کعب بن عجره رضی الله عنه فرمایي وایي دا آیات زما په باره کې نازل شوی دي ځکه چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم په حدیبیه کې چې کله دوی د عمرې کولو څخه منع شوله وایي زما سره ولاړ وو، په دې وخت کې زما په سر کې شپږې وې راتویېدلې. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم راته وفرمایل چې دا حیوان خو تا ته تکلیف درکوي؟ ما ورته ویل چې و. نو بیا راته ویل چې سر وخورئ. نو الله رب العزت دا فرمایي فمن کان منکم مریضا، د احرام په حالت کې دی کنه، خو سر ته تکلیف ورسېدی، پر سر یې درد سو، پریشانه و، مشکل ورته پیښ سو، دماغي مشکل ورته پیښ سو، د سر د خریلو څخه چاره نه وه، شپږ یې وکړلې او په غوړېدو په هغه شیانو باندې چې هغه علاجي وه په هغوم نشي کېدی، او هغه شیان چې خوشبويي وه د احرام په حالت کې خو منه وه هغه هم استعمال کړله په هغوم نه سمېدی، خو دمونه باندې اوښتل جنایت یې کوي بیا هم نشه کېدل. اخر مجبوره سو چې باید دی سر وخروي. نو الله رب العزت فرمایي فمن کانه، نو که څوک منکم ستاسو څخه مریضا مریض او به اذن یا د درلودي تکلیف من رأسي په خپل سر کې بیا به څه کار کوي؟ ففدیة، نو فدیه به ورکړي من صیام، د روژو، روژې به ونیسي، 3 روژې به ونیسي، پرله پسې به یې ونیسي، او صدقة یا به خیرات ورکړي. خیرات به څونه ورکړي؟ هر مسکین ته به نیمه نیمه پیمانه غنم ورکړي. 6 مسکینانو ته دا کار سیدي چې 6 مسکینانو ته یې ورکړي نیمه نیمه پیمانه چې 3 پوره پیمانې سي. او صدقة یا به د خیرات وکړي، او نسکین حیوان به حلال کړي. په دغو درو شیانو کې دغه انسان ته اختیار وي. خو هغه وخت چې کله انسان ته تکلیف ورسېدلی و، یا سر شپږې کړي وې، یا د سر درد ورته پیدا سو، یا یو چا د زموږ په اصطلاح کې نیمسیری درلودی، یا همیشه د تکلیف باندې اخته و، د سر یو مشکل لا ورته پیښ سو، په دغو درو شیانو کې بیا دغه انسان ته اختیار شته. په دغو درو شیانو کې چې شي اول که یې چیرې سر وخروئ مشکل یې درلودی 3 روژې دې ونیسي، اختیار شته. که نه و بیا دې صدقه او خیرات وکړي. 6 مسکینانو ته 3 پیمانې غنم ورکړي چې هر مسکین ته نیمه نیمه پیمانه کېږي، او یا دې نسکو قرباني ورکړي، ذبح دې وکړي، حیوان دې حلال کړي، د اختیار دی. فاذا امنتم، چې کله تاسو د امن په حالت کې سولاست، احرام مخلاص کړي، اوس نو باید انسان څه وکړي؟ فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي. زه تفسیر څخه ډېر مختصر شان راخم، کنې مسائل بیخي ډېر دي، د فقه په کتابو کې د مفسر هم راخستی دي. اوس تاسو یو بله خبره واورئ. حج 3 قسمه دی زما ورونو، حج 3 قسمه دی. یو دا قسم دی چې حج مفرد یا حج افراد دی، یو انسان صرف د حج لپاره احرام تړي، دې ته حج افراد وایي. یو حج تمتع دی، یو حج قران دی. حج تمتع دغه ته ویل کېږي لکه زموږ عام انسانان چې د هوایي میدان څخه احرام وتړي، اول د عمرې نیت کوي بیا د حج نیت کوي، چې کله عمره په حج کې وکړله احرام اخلاص کوي، سر کشنی کوي یا ویخروي، نو بیا د احرام اخلاص سو، دوهم وار چې د حج ورځې راورسېدې بل احرام نوی کوي، دې ته حج تمتع ویل کېږي. یو حج قران دی،
احرام نه تړي یا یې وتړي وای تر هغه وخته پورې نه خلاصوم تر څو چې د حج ټولې شپې او ورځې نه خلاصوي. که دا حاجي ولاړ سي مکې مکرمې ته عمره وکړي احرام نه خلاصوي، سر یې وخروي او یا یې کشنی کړي احرام نه خلاصوي، بیا هم په دغه احرام کې شپې او ورځې تېروي تر هغه وخته پورې تر څو چې د حج ټولې شپې او ورځې نه تېرې سوي. دې ته حج قران ویل کېږي. نو انسان ته اختیار دی که حج افراد کوي، که حج تمتع کوي او که حج قران کوي. دا که خپل د ځان له طرفه حج کوي که حج بدل کوي، ټولو ته اختیار شته د هر رقم حج. دا مسله خو همیشه د حج په شپو او ورځو کې خلک پوښتنه کوي، وای حج بدل کوم څه رقم حج وکم. آپ کے مسائل اور ان کا حل فتاوی محمودیه احسن الفتاوی او دغه انوار البیان تفسیر دې ټولو دا خبره لیکلې ده. وای تاسو اختیار لري په حج بدل کې هر رقم حج کوي. اما ښه خبره ده چې حج بدل کوي هغه انسان باید وکړي چې اول وار خپل حج ادا کړی وي. خو که هغه انسان حج بدل وکړي چې اول وار حج نو ادا کړی په دې کې به څه خبره وي د کراهت، مگر سي کار دی حج سي کیږي. نو دلته الله رب العزت دا خبره کوي فمن تمتع بالعمره الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 ايام. حجانو ترتیب خدایستی مختصرا تاسو اوري. د حج اصلي شپې زما ورونو د لوی اختر نهم ورځ چې د مینا سحار سي، بلکې د لوی اختر اتم ورځ 8 تاریخ د ذوالحجه حاجان صاحبان روانيږي مینا ته. د شپه په مینا کې کوي 15 منځونه پر کوي، سحار مونږ وکي عرفات روانيږي، عرفات کې بیا د ماپښین منځ کوي، د مازګر د ورته رامخته کې د مازګر او د ماپښین د یو ځای وکي، د ماښام منځ وروزندې ماخستان ته در لمر لویدو پوری په عرفات کې وي. لمر چې ولویدي ماښام وخت لا تقریبا داخليدونکې وي، بس دغه انسانان حاجان صاحبان د عرفات څخه حرکت وکي مزدلفه ته روانېږي. مزدلفه ته چې راورسېدله د ماښام منځ اول کوي، بیا د ماخستن کوي، د ماخستن په وخت کې کوي او په عرفات کې د مازګر لمونځ د ماپښین په وخت کې کړی وو. زموږ په مذهب کې د مازګر او د ماپښین لمونځ صرف عرفات کې د ماپښین په وخت کې کیږي. دا زموږ مذهب دی. بل وخت ول منځونه نه جمع کیږي، یوازې په عرفات کې. د ماښام لمونځ د ماخستن سره جمع کیږي، صرف په مزدلفه کې او د ماخستن په وخت کې کیږي. بل وخت د دوه منځو په مابین کې جمع نه راځي. په دغه یو ورځ چې د عرفات ماپښین او مازګر په عرفات کې او ماښام او ماخستن په مزدلفه میدان کې الته ادا کیږي، صرف په دغه دوه منځونه یا د څلور منځونه سره جمع کیږي، نور نه. چې کله انسان حج دغه شپه په مزدلفه کې وکړله، دا بل سهار خو نو د لوی اختر سهار دی، راځي هغه جمره کبرا ته، الوی شیطان ته راځي هغه ولي چې کله یې وویشتي بیا راځي خپل قرباني او حیوان ته هغه حلالوي، چې کله هغه حلال کی بیا خپل هغه د اوسېدلو ځای ته سر خروي، سر چې وخروي بارونو انسان احرام خلاصوي. دلته یو بل مسله واوري، هغه دا مسله خودوا انډیوالان وي، یو هم په احرام کې دی بل هم په احرام کې دی. دا یو احرام والا را ولاړ سو د انډیوال سر ورخوي، بارونو بل ورته ویل چې وروره که په احرام کې سر دی وخروي د بل چا پر تا باندې دم واوښتي. نو خو زموږ کسان دی نه فتوا ویلي نه قضا ویلي نه لنګوټه ترلي هیڅ نه کړي، بس دغه چسپانه فتوا به ور کړی وي، وای دم در باندې واوښتي هغه خاریان سي، نیمه یې سره د خوراکي ورخولي نیمه یې پاته ناستي، وای پر د دم واوښتي بابا نه دي در باندې واوښتي، اوس یې چاش ور وخره د ورېشتان د څخه لري که خوراکي په عذاب دی ته څلور شپو ستړي دي نه باندې اوري. چې کله سر وخروي او احرام اخلاص کی نوې کالی واوستله، ځینې حاجان صاحبان دلته یو بل طواف کوي، طواف زیارت یا طواف وداع او پر د باندې یو طواف دی هغه کوي، ځینې بیا ځندوي، هغه نور بیل مسائل دي. نو په دې وخت کې کله کله یو انسان وس نه لري دغه قرباني، مطلب مې دا دی زه دغه آیات په تفصیل باندې تاسو کوم. کله کله د حاجی د قرباني او د اختری وس نه لري، د اختری وس نه لري، دغه دمه شکر نه دی، د حج د شکریه چې دی ورته وایي د شکریه طاقت نه لري، پیسې نستور سره یا پیسې خلاص ولې نو وای د اختر د ورځې تر مخه دې د ورځې روزه ونیسي، کې قرباني و نسوي کولای د پیسې نه درلودلې حیوان نسوي رانولای، درې ورځې د اختر تر مخه روزه ونیسي، د اختر د ورځې او ورځې چې بیا کله کور ته رالی یا د په حج په موسم کې ونیسي، لس ورځې به نو بار داسي چې د هغه حیوان پر ځای به ودرېږي کوم حیوان چې د شکرې په خاطر پر د باندې واجب او لازمي وو. الله رب العزت دا فرمایي فمن تمتع نو کچا ګټه واخیستل بالعمرة د عمرې سره الى الحج وحج ته حج او عمره دواړه کول، فمستيسر نو کوم شی چې اسانه وي من الهدي د حیوان د حلالېدلو په باره کې، کوم حیوان چې اسانه وي هغه حلال کی. فمن لم یجد نو کچا حیوان پیدا نه کوي فصيام
3 ایام نو روژې نیول دي 3 ورځې پرله پسې یا متفرقې پروا نه کوي. فی الحج په حج کې دا 3 ورځې خو د لوی اختر د ورځې تر مخه زما ورونو تر مخه او که یې وروسته ونیولې هغه نه دي خامخا بیا حیوان حلالوي. و 7 او 2 ورځې روژې دي اذا هغه وخت رجعتم چې کله تاسو کورو ته راسئ بیا ستاسو خوښه ده 2 ورځې مو پرله پسې نیولې او که مو جلا نیولې. تلک 10 کامله دا ټولې به پوره 10 ورځې سي. ذالک دا د کومو کسان لپاره چې حج او عمره سره ګډوي او یو احرام تړي. ذالک دا کار لمن د هغه چا لپاره لم یکن چې نوي اهله د اهل کورنۍ و خاندان و فامیل حاضر المسجد الحرام مسجد حرام کې حاضر نه وي. د دې ځای څخه ورځي مسافر حضرات دي د مکې مکرمې باشندگان نه دي افاقیان دي د نورو اطرافو څخه ورلل عمره او حج سره ګډ کړله د عمرې احرام وتړي او حج هم بیا وروسته احرام ورته وتړي. دا کار د دغو انسانانو لپاره دی. واتقوا الله تاسو وبېرېږئ د الله څخه واعلموا او پوهسئ ان الله بېشکه الله رب العزت شدید العقاب ډېر سخت عذاب ورکوونکی دی. یو مسله تاسو واورئ پر حاجي باندې اخترۍ نسته. دا مسله واورئ پر حاجي باندې اخترۍ نسته. ولې حاجي مسافر دی ولا علی الحاج دا د رد المحتار الفاظ دي. حاجي مسافر دی اخترۍ نسته. اخترۍ کم اخترۍ هغه اخترۍ چې پر انسانانو باندې د لوی اختر د راتګ سره سم چې طاقت یې ولري نصاب ته رسېدلي پیسې یا د تجارت سامان ولري سره زر یا سپین زر یې درلودله هغه معلوم مقدار نصاب یې ودرلودی نو د لوی اختر په راتګ سره پر دغه انسان یو حیوان پسه یا میږه یا غویکي اومه حصه او یا داسې نور پر ده باندې واجب دی چې کوي به دې ته ویل کېږي اخترۍ. یو هغه دم شکر دی چې زموږ او ستاسو افغانان ورته وایي شکریا هغه سته هغه پر حاجي باندې په هر صورت کې سته که مسافر وي که د هغه ځای وي. خو هغه کسان چې مسافر وي حاجان وي تللي وي مکې مکرمې ته دوی د دې دونه پیسې لري چې پر دوی اخترۍ واجب وو خو حج ته ولاړل بیا پر دغو حاجانو صاحبانو باندې اخترۍ نسته. که یې وکړي هلته یا د دې خپلو قریبانو ته ویلي وه چې زما له طرفه اخترۍ وکړي خو ډېر ښه کار. مګر په یوه صورت کې چې اوس جنجالي خبره هم ده او همیشه حاجان صاحبان پر دې باندې دعوې او شخړې هم کوي. زموږ په کال باندې ډېر کسان د دې مسلې پوښتنه هم کوله حتی اوس هم دغه ځای ټلیفونونه کوي چې عرفات او مینا او مکه مکرمه آیا د دې ښاروالي یوه ده او که نه ده. مخکې زمانه کې زما ورونو د عرفات او د مینا ښاروالي جلا وه د مکې مکرمې تر ښاروالۍ څخه. په اوسني وخت کې چې کله تحقیق سوی دی علماء کرام ورجمع سوي دي او د دې مسلې پوره څېړنه سوې ده د مینا د عرفات د مکې مکرمې ښاروالي یوه ده. لہذا په عرفات او مینا کې انسانان مسافر نه بلل کیږي او هغه انسانان چې مسافر نه وي مقیم وي پوره لمونځ به کوي. که مسافر وه بیا به قصر کوي نیم لمونځ به کوي. خو مسافر کله معلومېدلی شي دغه هغه مهمه نکته ده. که چیرې زما ورونو ته ښه واورئ که چیرې د 8 ذوالحجې څخه چې د لوی اختر د میاشتې 8مه ورځ ده حاجي صاحب په مکه مکرمه کې 15 ورځې تېرې کړې وې 15 ورځې دغه په حاجي صاحب باندې اخترۍ سته لمونځ به هلته پوره کوي. که چیرې د 8 ذوالحجې د لوی اختر د میاشتې د 8مې ورځې تر مخه د حاجي صاحب 15 ورځې نه پوره کېدلې 10 وې 8 وې 12 وې 14 وې 2 وې 3 وې نو دغه حاجي باندې هغه اخترۍ چې دلته د په کور کې پیسې درلودې باندې واجب و په حج کې نسته او دی به پوره لمونځ نه کوي بلکې قصر به کوي. قصر په دې معنا باندې چې دی مسافر دی مسافر خو به پوره لمونځ نه کوي بلکې کم لمونځ به کوي قصر به کوي او پر ده باندې قرباني او هغه اخترۍ چې پر ده باندې په کور کې واجب و هغه هم نسته. او که یو سړی 15 ورځې تر مخه تېرې کړي وي دا سړی مقیم دی بیا به پوره لمونځ هم کوي او قرباني او اخترۍ به هم کوي. دا مسله ډېره ضروري ده. معلم الحجاج کې مولانا سعید احمد پالنپوري صاحب دا مسله په ډېر وضاحت باندې څېړلې ده. ادم الله قاری صاحب د حج کتاب دی پای کې دا مسله پوره څېړلې ده خو ما په لنډو الفاظو دا درته وویله. نو الله رب العزت دا دلته فرمایي واتقوا الله او تاسو وبېرېږئ د الله څخه واعلموا او پوهسئ ان الله چې بېشکه الله رب العزت شدید العقاب ډېر سخت عذاب ورکوونکی دی. نو چې کله الله رب العزت انسان ته عذاب ورکوي انسان باید په داسې یو طریقه باندې حج وکړي چې هغه طریقه یقینا سالمه او صحیح وي. یو څه مهمې خبرې پاته دي هغه به انشاءالله تعالی په دا بل آیات کې سبا ته وکړو. اوس وخت ډېرېږي پر تاسو خسته کېږي. الله دې د عمل کولو توفیق راکړي. لا اله الا انت سبحانك فقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا
وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وصلى الله تعالى